لسم فارد پنځم رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. دا آیاتونه مبارکه د بدر د جنگ سره تعلق لري. د بدر په جنگ کې الله پاک مومنانو ته شاندار فتح ورکړه. اویا کسان سرداران د مشرکانو مردار سو، اویا کسان اسیران سو. کله چې اویا کسان اسیران سو په دې وخت کې پرون دا خبره ذکر شو چې صحابه کرام په مابین کې اختلاف راغی چې آیا د اسیرانو سره څه وکړو. زیاته مشوره په دې خبره ورکړه شو چې اسیران باید د مال په عوض کې خوشي کو او د سر د اسیر په مقابل کې من مال واخلو، بیا د اسیر او بندي خوشي کو. پرون دا خبره ذکر شو، فیصله پم دی وشو. الله پاک هم دا فیصله ثابت کړه. اگر که په دې فیصله باندې الله پاک ناخوښ وو، صحابه کرام الله پاک ملامت کړ په دې مشوره باندې چې پیغمبر اسلام ته ورکړی و. لیکن بیا هم مسله ماغه د فدیه مسله شو، د خلکو نه مال واخیستل شو. دغه مال اخیستل د خلکو باندې یو قسم بوجو، ځکه په دې خلکو باندې 20 اوقیه سره زر، یو اوقیه تقریبا 40 روپۍ کېږي. د سرو زرو تقریبا ډیره پیسې جوړېدله. دا کوم شی چې په دوی باندې مقرر و، په دې خلکو باندې سره راغی بوج راغی. کله چې بوج راغی الله پاک په دې آیتونو مبارکو کې دا خبره معلومه کړه چې ای پیغمبر اسلام دې بندیانو ته ووایه تاسو سره خو الله پاک ډېره نیکه معامله وکړه. دا خو د اسلام لوی دشمنانو د رسول پاک علیه السلام د صحابه کرامو د وینو تږي خلکو، بیا هم تاسو باندې پیغمبر اسلام دا رحم وکړ چې تاسو د مال په عوض کې خوشي کړی او مړې نه کړی. دا تاسو باندې الله پاک یو لوی رحم د رسول پاک علیه السلام همدردي او تاسو سره وکړی شو. لدینا ما سوا کوم مال چې تاسو پیغمبر اسلام ته ورکه، که تاسو ته الله پاک توفیق د اسلام درکو، مسلمانان سوی، الله پاک بل دې مال تاسو ته غوره ژوندۍ نصیب کړي. مال هم درته درکړي، ستاسو ګناهونه هم درته سکی او بخي. نو الله پاک د ټول اسیرانو سره کدا خلق مؤمنان سی، الله تعالی بل دغه مال کوم چې دوی نه واخیستل شو، الله تعالی به غوره عوض ورته ورکړي او تیر شوي ګناهونه به متماب کړي. یا خو ټول بندیانو په ارتباط باندې آیات مبارک نازل شوی. زیات مفسرین فرمایي د آیات مبارک د رسول پاک علیه السلام تر بارک نازل شوی. رسول پاک علیه السلام تر حضرت عباس رضی الله عنه په دې وخت په ایمان باندې مشرف شوی اعلان و. دی ولګید په دې جنگ کې دیم اسیر سباندي د پیغمبر اسلام تر کله چې اسیر شو فیصله خو د پیډي وشو، د سره تقریبا 200 روپۍ وي او دا په دې د پاره وړي چې د جنگیانو باندې مصرف کی. هغه داسې ونیول څه، هغه پیسې مو سره ونیول شو، پیسې ونیول شو. کله چې په دې خلکو باندې هغه پیډي مقرر شو، په دې وخت د رسول پاک علیه السلام تو فرمایي یا رسول الله تاسو مهرباني وکړئ او کوم مال سیمانه په جنگ کې ونیول څه، مغه جنگ مال پس کې مصرف کړي، پس کې مجرا کړي، د پیډي کې مطلب قبول کړي. او کوم مال سیمانه په دې جنگ کې ونیول شو، دا مال را واخلي پس کې ورو منجورا کړي، په دې پیډي کې منجورا کړي، معنی پیډي کې حساب کړي. نو زه به مطلب د پیډي نه بچم. رسول پاک علیه السلام مبارک تو فرمایي چې تر دا کوم مال شیطان نیول شو، دا مال غنیمت ته، دا د مجاهدینو برخه ده، ته به پیډي ورته ورکړې. او یوازې خپل پیډي نه، دوه ورورونه دي به جنگ کې نیول شوي دي، یو د ابو طالب شه زوی، یو د حارث زوی. دغه دوه د پیغمبر اسلام ترونه وو، دوی زامن هم په دې جنگ کې اسیرانو، خپل مال به هم ورکړي او هغه به هم ورکړي. 3 کسانو پیډي به ورکړي. په دې وخت کې عباس یې فرمایي یا رسول الله نو زه به په مدینه مکه مکرمه کې به سوال کوم، نو دا پیسې به زه څنګه پوره کوم؟ زه به سوال ته کښېنم، نو محتاج به شم. پیغمبر اسلام مبارک ورته فرمایي تر کله چې ته د شپې راتلې، سهار راتلې، د شپې د هغه پیسې راواخیستلې، سرو پیسې در راواخیستلې او ښځې ته د شپې ورکړې چې دا وساته
او زلاړم خدای په امان هغه پیسې راواخله په دې فدیه کې ورکړه کړ په دې وخت کې عباس خو مخکې پر رسول پاک علیه السلام باندې عقیده وا خو چونکې ایمان نه راوړی په دې وخت کې هغه ټول شک و شبهې لرې کړه پیغمبر اسلام تو فرمایي وراره ته د چا وولې ما خو دا پیسې د شپې ورکړې وې یو زوم یو مې ښځه وه په دې کور کې را سره هېڅوک نه و دا ته د خبر چا درکړه چې ما خپلې ښځې ته پیسې ورکړې رسول پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي ما ته الله پاک ویلي دي چې عباس چې د شپې ښځې ته دومره پیسې ورکړه بس عباس خو یقین راغی د رسول پاک علیه السلام په رسالت باندې خو بیا په مکه کې ډېرې پیسې په خلکو باندې خرج وې د ایمان اظهار یې ونه کړ او لاړ هغه فدیه مې دی ورته برابره کړه مطلب هر څه راوړه ورته فکر ورسېده ځان یې خلاص کړ نو د آیات مبارک الله تعالی وفرمایي چې ګوره که تاسې ته په زړه کې الله خیر واچو ایمان واچو د ایمان له به الله تعالی ډېر څه درکړي عباس یې فرمایي په هغه وخت کې خو ما سره لږ پیسې وې فکر ورسېده لږ پیسې را سره وې کله چې ما خپل کور والا ته ورکړې وې وایي په دې وخت کې کله چې دا قصه بیانوي وایي په دې وخت کې زما 10 غلامان دي په مختلفو ځایونو کې تجارت کوي هر غلام یې 100,000 دنانیر 100,000 د سرو روپۍ مطلب هغه څه کوي ورور هغه مال ته تجارت کې مطلب څه کوي ورور را لګوي الله پاک زما مالم زیات او بل خیرداره که چې د اجیانو سقایا ابي زمزم باندې واک د چا سره الله تعالی عباس ته پیغمبر اسلام ورک عباس ته ابي زمزم باندې چې خلکو ته په دې باندې وبو ورکی دا وبو د په اډر باندې ورکول کیږي دا یو لوی فخر چا د پاره د عباس د پاره نو ځکه د آیاتونو مبارکه الله تعالی نازله وشو بیا دا خبره سوال پیدا شو دا خلک خیانت وکي اوس ظاهري اسلام بعض کسانو پکې اسلام راوړ اسلام یې اوس راوړ کله خلک لاړ سي بیرته کافر سي نو الله پاک ورته فرمایي چې پیغمبر اسلام دې د خیانت نه مه ویریږه دې د خیانت نه دا مسله خلاصو بیا مخکې ځو الله پاک فرمایي یا ایها النبی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم قل اوایا لمن هغه اسیران ته فی ایدیکم چې تاسو په لاسونو کې دي قل اوایا لمن هغه اسیران ته فی ایدیکم چې تاسو په لاسونو کې دي هغه څوک دي من الاسرى د قیدیانو نه د قیدیانو ته وایا یعلم الله کالا پاک معلوم کی فی قلوبکم تاسو په زړونو کې خیر معنا ایمان یعلم الله کالا پاک معلوم کی فی قلوبکم تاسو په زړونو کې خیر سمانا ایمان باندې مشرب شوی یؤتکم الله بدر کی تاسو لرا خیرا بهتره یؤتکم درب کی الله تاسو ته خیرا بهتره مما ده مالو څخه او خذ منکم ساقستل شوی استاسنا او خذ منکم ساقستل شوی دي استاسنا ويغفر لكم بغناهون بخنه بم درته وکي او الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان دا کسان چې کوم په ایمان باندې مشرب شو دا قیدیان ډېر کسان ایمان راوړل صحابه کرام سره دایره وسی اسنه داخله بیرته کافر نس نو الله پاک رسول پاک علیه السلام فرمایي مساته وان یریدو کو دی اراده لري خیانت کا تاسو د خیانت کولو وان یریدو کی اراده لري د قیدیان خیانت کړه تاسو د خیانت کولو معنی بیرته د اسلام نه شاته کیږي او مرتد کیږي نو فقد خان الله دوی د خیانت کړو د الله سره من قبل مخکله دي هغه د ازل کې دې فیصله کړو په عالم ارواح کې د الله پاک سره په لستو بربکم کې ست زمونږ رب دا خلق ولګي چې کله پیدا شو بالغان شو کافران شو کو پر اختیار ک فقد خان الله یقینا د الله سره خیانت کړو د من قبل مخکله دي فامكن منهم الله پاک څکړه فامكن منهم الله پاک دادي اونی ولدي لره فامكن منهم الله پاک داونی ولدي لره معنا اسران یک فامكن منهم الله پاک داونی ولدي لره سمانا اسران کړه والله الله پاک علیم ده حکیم حکمت والا دا مسله خو خلاص شو د اسران مبارک بل مسله په دغه ځای کې الله پاک بیانوي او مسله ورونو ده دا الله په حکمونه په انسان باندې تطبیقيږي انسانان دوه قسم دي یو کافران دي بل مسلمانان دي د پیغمبر اسلام زمانه کې خبره کوو بیا د مسلمانان دوه قسم یو مهاجر او بل غیر مهاجر د پیغمبر اسلام په زمانه کې د مکې نه هجرت کول د سپرد لکه د موږ مونږ کوم سړی بچي دغه د عذر نه هجرت نه کوي هغه د کفر نه کوي ټیک ورسېده کفر نه کوي لہذا په دغه ځای کې الله پاک د مابین کې د وراثت مسله بیان کړه
دا خبره خو معلومه ده کافر له کافر نه میراث وړي مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي یو سړی ځامن لري ډیر دولت لري خو ځامن کافر دی مسلمان ده کله چې ځامن مړ کېږي پلار ته میراث رسیږي نه ورور مسلمان د بل ورور کافر ده کافر چې کله مړ شي مسلمان ته میراث رسیږي نه مسلمان چې مړ شي کافر ته میراث رسیږي نه مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي کافر د چا نه میراث نشي وړي مسلمان نشي وړي دا د الله حکم داسې ده په دې مسله خو پوه شوي که دا خو یو مسله بله مسله دا د پیغمبر اسلام زمانه کې هجرت خو فرض د مکې نه مدینې منورې ته تر مکې تر فتح پورې کله چې مکه فتح شوه نو د مکې نه هجرت کول فرضیت ختم شو مسله څنګه شروع ختمه شوه کله ختمه شوه هلته مسله دا وه کله چې مهاجر به د مدینې مکې مکرمې نه ته یوازې مدینې منورې ته پیغمبر اسلام به دا مهاجر چا سره ورور که د یو انصاري سره به ورور که د مدینې استوګنکي سره به څه که ورور که سبا مهاجر چې مړ کېده میراث به چا ووړ دغه انصار به ووړ که انصار به مړ کېده میراث یې چا ووړ د مهاجر به ووړ دوی که ورسېده دغه مهاجر چې خپل ورونه او پلار لرو د په مکه مکرمه کې دوی یو بل نه میراث نه ووړ که دا مهاجر مړ کېده نو هغه ورور چې مکه کې د هغې میراث ته نه وړو که مکه کې کافر پلار ورور مړ کېده میراث یې چا نه وړ هغه ورور یې په مدینه منوره کې نه وړ خبر خو پوه شوي دا مسله تر کومه وخته پورې د مکې تر فتح پورې وه کله چې مکه فتح شوه هجرت څه ختم څه د مکې نه چې ختم څه دا مسله څه شو ختمه شوه کله چې دا مهاجر روان شو نن پلار نن خو پلار لاړ سبا یو زوی ورغی بل زوی ورغی بل څه بل ښځه ورغله هلته دا مهاجر خپله کورنۍ را پیدا شو چې مهاجر خپله کورنۍ را پیدا شو رسول پاک علیه السلام مهاجر د انصارو نه جدا که چې اشنا د خپل کور خاوند خپل کور د ځان ته برابر که اوس کله چې برابره که نو بیا اوس ته فیصله دا شوه که دا مهاجر مړ کېږي میراث به د خپل مهاجر وړي او که انصار مړ کېږي میراث به څوک وړي د خپل انصار به میراث وړي ځکه مهاجر خپل کور پیدا که که نه خپل درونه خپل ټبره څه که ورور پیدا که نو چې پیدا که هغه د میراث سلسله د میراث مسله چې وه د مهاجرو د انصار په مابین کې سره څنګه شروع ده منسوخه شوه ختمه شوه په دغه ځای کې الله پاک دا خبره ثابتوي فکر ورسېده که چېرته کوم مسلمانان چې هغه مکه مکرمه کې وي هجرت یې نه وي کړی او ورونه پلار اقربا یې مدینې ته تللی وي که دا خلک یې مړ شي یو بل نه میراث نه شي وړی دا خلک د یو بل دوستان سره نه دي خو یو خبره سته الله پاک وفرمایي که دغه مهاجر چې مکه کې دي دغه مسلمانان چې مکه کې دي دوی باندې ظلم وشو او دوی تاسې نه مدد طلب که تاسې باندې مدد فرض مدد به ورسره کوئ خو داسې مدد به نه ورسره کوئ چې تاسې د کوم قوم سره تعهد د وي قوم سره لوزنامه د نه جنګ کولو کړې وي او په دې مهاجر باندې هغه خلک ظلم کوي په دې مسلمان باندې هغه خلک ظلم کوي تاسې د مسلمان سره کومک نشئ کوئ د هغې مثال د احد په د احزاب په هغه کې ورته د حدیبیې په هغه کې کال باندې شپږم کال د هجرت باندې پیغمبر اسلام د مکیوالو سره صلح وکړه یو بل سره به څه نه کوو جنګ نه کوو په دې وخت کې ابا جندل یو صحابي د هغه په ځولونو کې بند و مکې د ځان ورسو چاته د حدیبیې میدان ته ځان ورسو او شکایت یې وکړ د چا د کفارو نه چې ما سره ظلم زیاتی کېږي یا رسول الله ځان یې په ځولونو کې ورسو چې کله ورسو یو طرف ته لوزنامه شوې وه فیصله داسې شوې وه چې هر مهاجر هر مسلمان چې د مکې نه ځي مدینې ته او اسلام راوړي پیغمبر اسلام به دا مسلمان نه قبلي دا به بېرته مکې ته حواله کوي په دې فیصله شوې وه د رسول پاک علیه السلام اوس مجبور په دې خبره باندې چې د چا مدد به نه کوي دې مسلمان مدد به نه کوي دا به بېرته کفارو ته حواله کوي ولې لوزنامه به ماته شي فساد به خور شي پیغمبر اسلام ابا جندل څه کړ بېرته ورته حواله کوي او دا یې ورته صبر وکړه قریبه ده چې الله پاک به فیصله کوي لږ وخت کې لوزنامه ماته شوه او ټول خلاص څنګه شو آزاد شو الله پاک فرمایي ان الذين امنوا يقينا هغه کسانو چې ایمان راوړی دا وهاجروا هجرت کړی دا وجاهدوا جهادونه کړي مؤمن ده مهاجر ده مجاهد ده جهاد کی بیا اموالهم په خپل مالونو باندې او انفسهم په خپل ځانو باندې فی سبیل الله د الله په لار کې والذین کسان آووا چې زه ور کړی مهاجر وته هغه کسان چې زه ور کړی چاته هغه ته سویل کېدل انصار د مدینه انصار ونصروا او مرسته کړی د مهاجرو
نو الله پاک فرمایي دا خلک سره ورونه دي که یو مړ کېږي میراث به څه کوي بل وړي اولئک دغه کسان بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعضې میراثخواره د نورو دي بعضې میراثخواره د نورو دي بعضې اولیاء دوستان میراثخواره د نورو دي دې مسلمان مهاجر نه څوک میراث نشي وړی هغه د مکې خپلوان میراث نشي وړی ولو که مسلمان هم میراث ترې نشي وړلی فکر ورسېد والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی ولم یهاجروا هجرت نه ده کړی په مکه کې پاتې ده هجرت نه ده کړی ما لکم نسته تاسو لره ای مهاجرو نسته تاسو لره ای مهاجرو من ولایتهم د دوستانې د هغوی نه د میراث د هغوی نه من شی هېڅ شی نسته ما لکم نسته تاسو لره من ولایتهم د میراث د دوی نه من شیء هېڅ شی نسته تاسې یو بل نه میراث نشئ وړلی مکه کې دي حتی تر دې پورې یهاجرو چې هجرت وکړي څه وکړي چې هجرت وکړي ستاسې ورور ده بیا یو بل نه میراث وړلی شي وان استنصروکم که تاسې نه مدد طلب کړي فی الدین په دین کې وان استنصروکم که تاسې نه مدد طلب کړي فی الدین په دین کې هغوی ته دین په باره کې تکلیف وي کفار اذیت و تکلیف ورته رسوي تاسې نه مدد طلب کړي فعلیکم النصر په تاسې باندې مدد لازم ده فعليكم النصر پتاس مدد لازم ده خو الا على قوم مگر مدد نسته د مسلمان په ضرر د هغه قوم باندې بینکم چې ستاسو ما بین کې و بینهم د هغوی په ما بین کې میثاق لوز وي د نه جنګ کول الا على قوم مگر مدد بنه کوي په ضرر د هغه قوم باندې بینکم چې ستاسو ما بین کې ما بین د هغوی کې میثاق لوز د نه جنګ کولو والله الله پاک بما تعملون استاسف عملون باندې بصیر بنا ده پاک شو کافر د کافر نه میراث وړي مسلمان د کافر نه میراث نه شوړي کافر د مسلمان میراث نه شوړي والذین کسان کفروا کافران دي بعضهم بعض دي اولیاء او بعض میراث خواره د بعض دي بعضی میراث خواره د بعض دي الله پاک فرمایي دا پورتنی احکام خیال وساتي الا تفعلوا کتاس دا کارونه الا تفعلوا کتاس دا کارو نکي تكون فتنه في الارض شب فساد پس مکه کې تكون فتنه في الارض شب فساد پس مکه کې کافر سره مسلمان میراث وړي مسلمان د کافر نه میراث وړي خو بیا د ما بین کې څه شروع تمیز ختم شو کنه دی من چې قرابت به راغی خپل ولی راغله لاغنه ما سوا کوم قوم په ضرر باندې ستاسو د غوسر لوس کړي کته چې د مسلمان سره سبق مدد وکي خو بیا خامخا اختلافات راځي جنگ او جګړې پیدا کیږي نه تكون فتنه فساد براشي په الارض پزمکه کې او فساد کبیر او لوی فساد به جوړ شي والذین کسان امنوا ایمان راوړې وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهادونه کړي په سبیل الله د الله په لار کې والذین کسان آووا چې زه ور کړي مهاجرو ته ونصروا او مدد کړي د مهاجرو اولئک دغه کسان هم المؤمنون حقا دا په حق مؤمنان دي دا په حق مؤمنان دي ادا کوم مهاجر چې په مکه مکرمه کې د مسلمان چې په مکه کې ده او هجرت نه ده کړی عذر نه لري بوډا نه ده ګډ نه ده لون نه ده شل نه ده بیا هم هجرت نه کوي هغه په حق مؤمن نه ده هغه په ایمان کې شک ده ځکه هجرت په هغوی باندې څه وروره فرض او د هجرت د ایمان نښه وه لهم دوی لره مغفرة بخنه بوي ورزق کریم خیسته ورزي بوي خیسته ورزي بوي والذین هغه کسان آمنوا ایمان راوړي من بعد رست الذين وهاجروا هجرتونه کړي دي وجاهدوا جهادونه کړي معكم تاسو سره دا کله چې د مهاجر نور لاړ ورور د ورور ته ورغی دوی د پلار ته ورغی خزل میړه ته ورغله میړه چاته ورغی خزه ته ورغی کورنۍ جوړه شوه مهاجر او د منصور په مابین کې سلسله د چا ختمه شوه د میراث ختمه شوه خپل اقربا منځ کې راغله کنه اولئک دغه کسان منکم استاسون دیوس واولو الارحام او خپلوان واولو الارحام خپلوان بعضهم بعض دوی اولا ببعض غردي ببعض په دورو باندې دورو د پاره بعضهم بعض دوی اولا غردي ببعض نور لره فی کتاب الله د الله په کتاب کې دی په خپل مابین کې بو سره بل سره څوړي ورته میراث بوړي ان الله پاک بكل شيء پارشبان علیم علیم ده صدق الله العظیم الله پاک ناستین قبول
د جهاد ذکر وشو د هجرت ذکر وشو الله هجرت هم قبول کړي الله زموږ په نفسونو کې به ډېر نور هم څه نظرونه وي الله تعالی هغه ټول کمی موږ ته معاف کړي هجرت هم د خپل رضا دپاره وګرځوي الله جهادونه به هم نه وي کړي الله تعالی باقي د جهادونو توفیق متنصیب کړي او الله پاک زمونږ د کفارو سره د کفارو نه الله تعالی زموږ نفرت پیدا کړي الله تعالی زموږ نفرت یې نه پیدا کړي د کفارو محبت زموږ د سینو نه الله تعالی وباسي الله د کفارو محبت زموږ د سینو نه وباسي الله ستا رضا او ستا دین د هر څه نه متفق وګرځوي او ستا ګمراه ستا مخالفت او کفر د هر څه نه متعالی تعالی ناخوښ وګرځوي پریشانګان هم ختمې کړي حوایج هم الله تعالی پوره کړي مریضان هم الله جوړ کړي والدین او حقداران هم الله تعالی وبخښي وصلی الله